لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمك يا الله لا إله إلا الله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم درنو او قدرمنو دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. کله چې د تاسو ماشوم په بستر کې متیازي کوي تاسو څه باید وکړئ؟ ماشوم ته تاسو دا کورنۍ نسخه هر ماخستن جوړوي او ورکوي تر څو پورې چې په بستر کې د متیازو کولو عادت پرېږدي. نیمه وړه کاچوغه د کلونجي یا حبة سودا یا سیاه دانې تیل، نیمه وړه کاچوغه د هګۍ د پوستکي پوډر. هګۍ دا کلک سپین پوستکی نه د بهر، تاسو کله هګۍ ماته کړئ نو هغه زیړ او سپین یې تاسو پخوئ، هغه پوستکی چې پاتې سي دا سره جمع کړئ، خو اول هګۍ پاکه پرېمنځئ، هغه پوستکی جمع کړئ، یو اندازه چې جمع سي بیا یې پوډر کړئ، بالکل میده پوډر، دا به وساتئ. نیمه وړه کاچوغه به دا د هګۍ د پوستکي پوډر او نیمه وړه کاچوغه د کنځلو پوډر. کنځل هغه سپینې دانې دي کوم چې نانوایان د سهار په وخت کې په ډوډۍ باندې اچوي. دا درې واړه به په یو ګلاس نیم ګرمو شیدو کې ګډ کړي. دا شیدو کې به یوه کاچوغه عسل هم واچوي چې ورباندې خوږې سي. دا به هر ماخوستن تر ویده کېدلو له مخه ماشوم ته ورڅښئ. دا نسخه هره شپه تکراروي تر څو پورې چې ماشوم د امتیاز ورکولو عادت پرېږدي. کوشش وکړئ چې ماشوم په مینه باندې هر ماخستن په آخري وخت کې تر ویده کېدلو له مخه تشناب ته ولېږئ تر څو امتیاز وکړي. همداراز کله چې سهار راپاڅئ هم ماشوم وختي راپورته کوئ تر څو امتیاز وکړي، بیا دې بېرته ویده سي. ماشوم ته په امتیاز ورکولو باندې غوسه مه کوئ، مه یې ترټئ، دا د هغه رواني تکلیف ده او نور یې هم دا تکلیف زیاتوي. الله تعالی له هر ډول ناخوالو وساته. زه حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله تعالی محافظ و ناصر سه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لا إله إلا الله لا إله